وعلیکم السلام. جوړې بخیر یې؟ او ستړی مه شې وروره، ښه یې جوړې سي، د ښه دی هرکلی درته وایي. شکر د خیر. ته جوړې بخیر یې؟ د تا نه دا خلک ډېرې پوښتنې تا، ځکه موږ خو د تا خبرې ډېر ګورو. نو تا څونه وخت کېږي ته له افغانستانه تللی؟ دغه پرېږده وروره، دغه زموږ موضوع نه ده. ته کولی شې چې په هغه شیانو کې ما سره بحث وکړې چې زما کوم شی موضوع هغه کړي. زه بغیر د دې چې چاته اجازه ورنه کړم او هغه نه شي ته ما څه چېرته ځې او ته څه وخت راغلی یې څه وخت ځې که نه، دا زړګیه بښنه غواړم البته مشرې، دا زموږ موضوع نه ده او زموږ موضوع کې به وغږېږي. سوله راغلې ده او که نه ده راغلې، دغه راته وایي. سوله خو داسې په یو نظر ته وګورې خو نه ده راغلې، او په بل نظر چې ورته وګورې په یو نظر به یې وایي یا راغلې یا نه ده راغلې. یو شی نظرونه مزرونه پرېږده وروره، راغلې ده او که نه ده راغلې، دغه خبره ده. نو دغسې کیسې د جنګ هغه ته وګورې چې جنګ اوس ختم شوی ده، بیا خو راغلی ده، او که دا نورو شیانو ته وګورې بیا خو نه ده راغلې. ښه اوس ته څه شی وایې، راغلې ده یا نه ده راغلې؟ زما سوال دغه دی، دا زموږ خلک چې دي ځان نه پوه کوي. څه ما ته مثال پکې مه وایه، دور راته ووایې راغلې ده یا نه. ته څه وایې؟ داسې نه وایم چې لکه ته به زما په زړه وایې، دا درته وایم چې ته څه وایې، آیا راغلې ده او یا نه ده راغلې؟ دا خو له کوم ستا پروژه پروته که دا شی نه ومنل شي بیا خو نه ده راغلی. ها بیا نو باره فکر دې ملي دی وروره، دا خبره مې درته خوښه شله، دا خبرې کې د سره موافق یم، ځکه چې ته وخت کې کلمه ونه شې جګولی، کلمې حق نه لرې، او نو بیا خو سوله خو څه چې مسلماني تلې ده سوله خو څه چې مسلماني تلې ده وروره، چې کلمه نه شې جګولی خو نو مسلماني چېرته پاتې شلل؟ دا خو لکه خپله موږ په ځان عریضه کړې ده، خو زه به پکې ډېر مخکې نه ځم، ځکه دا خبرې چې دي خپل د حدودو پورې به لاړ شو مخکې. نو ښه دا راته ووایه چې څنګه خوشحاله سړی یې که داسې ټوکي موکي یې که نه لږ تریخ و تریخ هر وخت داسې په قهر کور کې منسې خوشحاله یې که څنګه یې؟ خوشحاله سړی یم، خوشحاله سړی یم، دا رقم یو هم نه کېږم، هر وخت زه خوشحاله یم. دا چې څنګه ښځې دې دوه کړي ډېر خوشحاله یې او که یو دې کړي ډېر خوشحاله یې؟ یا یو مې کړي دا خوشحالي خو دا نه منع سړی ډېر خوشحاله سړی بیا به دوې ښځې که یوې ښځې سره خوشحاله بس یوه صحیح ده. آفرین داسې بند په بند خبرې کوي خانده وروره، تا ته مې اجازه شته او ما ته هم. زما داسې ارزو لرم چې یو چا سره خبرې وکړم خو دا زموږ خبرې کنځلو ته لاړې نه شي، چې یا درته بد یا خر او سپی او بې ضمیره او مردګه او دا شیان دا زما د نظره دا لکه انسانیت کې نشته، او بیا افغاني ټولنه کې خو بیخي یا دا شیان ما نه خوښېږي. کنځا په ټول وخت د بېکاره سړي کار دی، دا کار دی چې هغه تا موضوع وغږېږي. ستا د نظره البته زما د تلیفون چارج کم دی، زه تلیفون لایو بندوم، ستا د نظره ولې موږ دغه نه توانېږو دومره ډېر میلیونونه کسان چې لر او بر موږ دومره تقریبا 100 میلیونه کسان یو، بغیر د دې چې د تاجک وایما خو نورستانیان هم ترې وباسي، دومره 100 میلیونه کسان موږ دنیا ته قناعت ورنه کړو چې ولې دلته همیشه جنګ دی؟ ولې؟ دا خو دا زموږ تاسې ملک تعلیم نشته، که تعلیم وای نو به دا خبره به منله کېده. خو که تعلیم نشته دی که نه، که تعلیم هم نشته وروره، امریکا ته خو همدغه قناعت شو ورکولی چې یو ځای کې راته پوره کور ولې دوړې کوي او بل ځای کې یو ځای کې د 10 نه 2 نه 15 نفرو د زور نه رسېږي، هر څه کوي وایي دا پته نه لګي. څنګه نو دومره افغانستان کې نظامونه بدلېږي، خو مثال د داعش یو ټوټه غوندې دا لکه نوم چې جوړوي دا نه ختمېږي. نو څنګه نظام ختم شو، هوا ختمه شله، فضا ختمه شله، دا دخوا شو دا نو څنګه دا شی نه ورکېږي؟ اوس دا سوال دلته دی چې څوک دنیا ته دا قناعت ورکړي چې ولې دلته نو بیا هم ډز دی، ولې دلته توپک دی، ولې دلته دی دغه شیان چې د وس کار نه ده. نو دی سړي چې د ځان اختیار نه وي، د ځان نه وي، نو هغه بیا نشي کنټرولولی شي. نو ځان ته د اختیار وي چې ته داسې فرض کړه تا خپل کور په کنټرول کې وي، بیا تا کور ته څوک نس په چپ نظر کتای کړي، تا خپل کور په کنټرول کې نه وي، په هغه کې د خلکو لاسونه وي، په اتفاق نه وي، هغه بیا کله جوړېدای شي؟ هغه یو کور وي چې په شکل 15 یا 20 کسان په دا کور کې کشران دویان ټول سره اوسي، د هغه مشر نه معلوم، د هغه خبره پر ځای نه وي، هغه اتفاق نه وي، نو بیا کور نشي جوړېدای. نو بیا په ملک کې دا ډېر خلکو لاسونه وي، چېرې جوړېدای شي؟ ښه زه تا نه یو پوښتنه بله کوم، دا راته ووایه چې زړګیه مسلماني کوم وخت نه شروع شله؟ نه مې واورېدو. مسلماني د کوم وخت نه شروع شله؟